الیاس قادری هغه نه چا تپوس کوي دا عید میلاد النبي چې موږ لمانځو نو دا وابیان په موږ باندې اعتراض کوي چې دا خو د پیغمبر په زمانه کې نه و د صحابه کرامو په زمانه کې نه و وروسته نو تاسو بیا راویستو په څلورمه صدۍ کې یو عمل جوړ شوی دی او تاسو یې بیا عمل کوئ هغه ته په جواب کې ویلي دا شیطاني وسوسې دي دا شیطاني وسوسې دي ستاسو زړونو ته به وایي راځي دویمه وایي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بریاني و چې ته خورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په جومات کې داسې لیټونه لګېدلي چې تا لګولي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رخام و په جوماتونو کې چې تا رخام لګولي الله اندې خلکو سبحان الله سبحان الله وي نو بل زموږ یو تازه پروګرام کتو نو چا بیا اعتراض کړی دی وایي چا اعتراض کړی دی وابیانو چې د تاسو چې په دې ورځ د لیټونه لګوئ په دې بر ربیع الاول باندې دومره لیټونه ولګوئ چې د هر سرنا کې نو په دې باندې خو د یو غریب واده هم کېږي که دا مال تاسو غریبانو له ورکوئ نو په دې باندې څه کېږي واده کېږي نو هغه په جواب کې څه وایي وایي په دې کعبه باندې چې د دومره ګران غلاف پروت دی داسې خو په دې باندې هم ډېر ودونه کېږي او په دې مسجد نبوي کې چې د دومره قیمتي لیټونه لګېدلي په دې هم ودونه کېږي یوازې وي تاسو موږ ته هم نظر دی او په موږ پورې نښتي جهالت دی ټول دا ټول څه دی جهالت دی ګوره په دې خبره کې اختلاف دی د علماو چې آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بار ربیع الاول باندې پیدا شوی دی او که نه دا مسله اختلافي ده بعض علما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نهم ربیع الاول پیدا شوی بعض وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لسم ربیع الاول پیدا شوی بعض وی په دولسم پیدا شوی دا خو اختلافي مسله ده ها او په دې باندې د ټول امت اتفاق دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم ورځ وفات شوی دی په بار ربیع الاول باندې د مرګ مسله څه ده اتفاقی ده او د پیدا کېدو ده څه ده اختلافي ده اول خو دا ثابت که موږ ته چې په بار ربیع الاول باندې پیغمبر پیدا شوی اول خو دا ثابت که زمونږ خو خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نهم ربیع الاول پیدا شوی دا د سیرت په درسونو کې د سیرت زما هغه سلسله واورئ په اوله کې ما دا مسله واضحه کړې ده ته خو اول وایي دا ثابته که نو اصل دا بدعتیان د پیغمبر په پیدایش نه دي خوشحاله په څه خوشحاله دي د هغه په وفات کېدو خوشحاله دي او دا مخکې هم یو غم و ماتم و اوله کې چې دا بدعت راووتو دا غم و ماتم و چې یاره په دې ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی ماتم نه ورو څه جوړ شو اختر ته جوړ شو د ماتم نه راپسې بیا اختر جوړ کړو نو ده تپوس ته وکړه ته په کومه ورځ خوشحالي کې د پیغمبر د پیدایش خوشحالي کې که د وفات کېدو خوشحالي کې بله خبره په کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شوی دی او په کومه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی په دې دواړو کې کومه ورځ ډېره د خوشحالۍ ورځ کېدی شي په کومه ورځ چې ورته نبوت میلاو شوی دی تاسو عید میلاد النبي کوئ خوشحالي کوئ نو خوشحالي په دې ورځ ولې نه کوئ چې نبوت ورته په کومه ورځ میلاو شو خو ټول هسې هغه فالتو خزعبلاتو کې پراته دي او خپلو کارونو کې پراته دي شیطان ورته هغه کار ښایسته کو بدعت بیا په یو ځای نه ودرېږي دا خو په بدعت کې بیا ترقي کېږي که نه ماډرن بدعات نن سبا چلېږي نن سبا کوم بدعت ماډرن پخوا زمانه کې کمزوري و بدعت اوس ښه په زوره کې دي پخوا به پکې د لیټونه میټونه نه اوس پکې لیټونه هم دي پخوا به پکې دا نعتونه ماتونه او دا سندرې مندرې ویلې خو سپیکرې به نه وي اوس ورسره سپیکر هم لګېدلی اوس پکې نوي بدعت راووتو